مصنوعي ویښتان او اصلي ویښتان سره ونه پېژني، نو دا نو د خولۍ په شکل باندې دي، باید دا له سره لرې کړي په داسې وخت کې. نو یو بل ورور پوښتنه را لېږلې ده برېښنالیک له لارې نه حاجي دواجان صاحب، او پوښتنه کړې چې په ناسته باندې اذان کول بیا روا دي؟ محترم جناب حاجي صاحب، په ناسته باندې اذان کول د سنت خلاف عمل ده او دا کار مکروه تحریمي ده. نو که داسې اذان چا کړی وي، دا اذان به بیرته مستحبه طریقه ده چې سره به بیرته کېږي. نو په ناستې باندې تر اوسه نو چا اذان کړی ده نه ما اورېدلي دي، او داسې نه ده چې په کلي کې همدا یو سړی وي نو معذور سي او تکلیف ورته ورسېږي، هغه بیا په پښو نشي جګېدی یا د ملا تکلیف یې دی بس ناستې موږ به یې اذان ته غوږ نیولی وي. شکر اذان خو هر چا زده ده، که داسې کار چا کړی وي نو بیا مستحبه طریقه دا ده چې د اذان به له سر نه کېږي او بیرته به راګرځول کېږي. ښه درنو عزتمنو قدرمنو لیدونکو، د پښتو تلویزیون نه مو د لپټا خپرونه په ژوندۍ بڼه باندې وکتله. له تاسو ټولو نه مننه کوم، هغه څوک چې اړیکې ونیولې او هغه چا چې برېښنالیکونه یې رالېږلي او هغه درانه قدرمن لیدونکي چې هغوی زموږ خپرونې ته ایله بیله ناست او هیله مو ده چې موږ هغه څه چې ویلي مو وي څه مو ترېنه زده کړي وي. نو ټول په لویه متعال خدای سپارو. تاسو درانه خپل محترم او قدرمن مشران د پښتو تلویزیون مشرتابه او ټول تخنیکی همکاران نو محمد صاحب او خان صاحب او نور ملګري، همدارکم نیازی صاحب او انجینر صاحب نسیم، ټولو نه مننه کوو. الله دې اجر ورکړي چې هغوی خپلې شیبې له موږ سره ملګري او بدرګه کړلې. ټول په خدای سپارم، په عزت اوسئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام